که ستاسو په کور کې د 1 کال نه واخله د 12 کالو پورې ماشومان وي نو باید چې هر شپږ میاشتو نه واخله د 1 کال پورې هغوی له تاسو د چینجو دوی ورکوي. اوس دا ولې د دې په شا څه ساينس دی، د دې څه علامات وي، علاج څه دی او څنګه به دوی ورکو. دا ریکمنډیشن د چا دی، یعنی دا هدایات چا جاری کړي دي؟ دا ورلد هیلث ارګنایزیشن عالمي اداره صحت کوم چې په ټوله دنیا کې د صحت متعلق بیماریانې معلومي او د هغې دپاره بیا هدایات ورکوي. په هغه هدایاتو باندې د ټولې دنیا ډاکټران کار کوي او دا د ډیر ریسرچ او د تحقیق نه پس دا هر څه هغوی وایي. نو ماشومانو کې چینجي ولې کیږي؟ چینجي پکې ځکه کیږي چې په دې عمر کې یعنی د اولینی 12 کالو پورې دا ماشومان د صفایي خاص خیال هغه شان نشي ساتلی. یو خلاص نه وینځي، یو بهر لوبي کوي، خاورو کې لګیا وي، یو لوخي ډیر ماشومان استعمالي، خاص کر سکولونو کې، مدرسه کې، جمعات کې د یو لوخي نه وبس کې کو سب خوراک راوانخلي یا ماغوم ټول په یو کې لګیای، نوکانې غټ وي، اله کټ کېږي چې د مور پلار ورته خیال شي، خاورو کې بهر لوبي کوي. نو په سنسي طریقه باندې دوی دا چینجي یا خاص کر دې دا اګي په خولې ته او معدې ته ورسي. بیا د شپې چې کله دوی د ډکو میتیازوزې ګریږي او دا ولې ګریږي یا د شپې ولې داسې تکلیف کیږي؟ یو خو ماشومان د شپې ایله فارغه شي دې کار ته. دویم دا شیز لایټ سنسټیو وي، دا چینجي یا چخکې لایټ سنسټیو دي، دا مطلب د رڼا ته دا نشي راوته. نو شپې تیاره کې دا چې کله بهر راوځي نو دغه ځای ماشومان وګري. کم ماشومان چې په کور کې بیماران وي یا د هغوی مرګري لکه مطلب سکولونو کې مرګورو ته دا مسله وي نو بیا به هغه ټولو ته ډیوام کول پکار وي. دا دوی ارڅه درته ښایم په دې ویډیو کې. ښه د دې علامات څه وي؟ علامات یې داسې وي چې ماشوم به نه غټېږي، خوراک ته به زړه نه کېږي، یعنی خوراک به نه کوي، هر وخت به موړ وي، دغسې د سرې وینې کمی به پکې، رنګ به زیړ یا سپین کېږي، خلک وایي سپین تښتېدلی دی. بیا د خوراک په ځای به دوی نور شیزونه خوري، لکه پخوا به کچه کورونه و، کچه دغه به نو خلکو به خاورې خوړلې. اوس خو خاورې نشته نو د هغې نور نعم البدلې شته، لکه د پنسل کې چې شاته دا ربر وي دا یې ټول خوړلي، یا هغه بیل ربر چې ملاویږي میټي وغیره دا پاسته شیزونه ټولې خوړلي، یا څه باندې چکونه لګي یا نوکان خوري. نو دې ته پای کوي او د دې دا مطلب دی چې د ماشوم کې چینجي دي. نو دوی به څنګه ورکې؟ خو چې تاسو ماشوم د اولینی 2 کالو پورې د زنټل په نوم کوم شربت راځي، البندازول میبندازول د دې فارموله د تاسو په نور نمونه هم اغستې شي، خو زنټل به ډېر مشهور او پخوانی کمپنی ده. نو دا شربت کو د 2 کالو ماشوم نو یو ډکه قاشوغه به ماشوم له ورکي په یو ځل باندې، او بیا یو 14 ورځې پس به دا بیا هم ورکوي یا یو هفته پس. دا د توایم چې دا به بیا ولې ورکي، او کو د 2 کالو نه غټ ماشومي نو ټول شربت به ته په یو ځل باندې ورکي. 2 هفتې پس به ځکه ورکي چې کله نه کله دا دوی ژوندۍ چینجي خو ختم کی، خو د چینجو په دې معده کې اګي وي، هغه اګي هفته پس بیا بچی راوړي. نو کو هفته پس یا 14 ورځې پس ولته بیا دا دوی ورکي نو د ویښ نه به دا مسله ختم شي.